السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو وظیفه درخم چې ډیره مجربه وظیفه ده د وخت د انبیای کرام او وظیفه ده لکه هغه نبی چې نوم یې زکریا علیه السلام ده. دا یوه ډیره بهترینه وظیفه ده دوستانو. دغه وظیفه چې کله تاسو وکئ عمل ورباندې وکئ، الله تعالی جل جلاله به له هغه نعمت څخه تاسو برخمن کړي چې تاسو یې پر زړه باندې له ډېره وخته ارمان درلودی. هغه دغه ارمان ده چې د ډېرو ځوانانو او د ډېرو خوندو په زړو کې دغه ارمان یې چې کاش موږ ته الله تعالی جل جلاله اولاد راکړی وی او موږ الله تعالی جل جلاله د اولاد په تحفه باندې نازولی وو. نو راسئ دوستانو، زه نن تاسو ته هغه وظیفه درښیم د زکریا علیه السلام. تاسو په دې وظیفه باندې عمل وکړئ، الله تعالی جل جلاله به له هغه نعمت څخه تاسو برخمن کړي کوم چې اولاد ده. ځکه چې اولاد چې و انسان ته الله تعالی جل جلاله ورکړي د الله تعالی له طرف څخه یو ډېر غټ نعمت ته که انسان سوچ او فکر ولري. د انسان له ژوند له مرګه وروسته د ده میراث ټول د ده اولاد ته فاتېږي. د ده ځای چې د اولاد یې ساتي، د ده چارې چې دي کوم چې د ده کاروبار هغه ټول د ده اولاد مخته بیایي او د دعا لپاره د ده اولاد وي. مثلا چې بیا دی وفات کړل شي په داسې خیراتونه کوي، په داسې ختمونه کوي، ده ته دعاګانې کوي، هغه د ده اولاد ده. نو کله چې د انسان اولاد نه وي هغه له دې ټولو څخه فاتحي، مثلا هغه د ده نه وي له دغو شیانو څخه برخمن نه وي، نه د څوک میراث خور وي، نه د ده له مرګه بیا د ده دعا څوک وي، نه د ده له مرګ څخه بیا د ده د خیراتو چې په ده پسې صدقه وکړي هغه بیا څوک شته بغیر له اولاده چې اولاد یې نه وي، دا هېڅ نه ده. نو د ډېرو خوندو او د ورونو په زړه کې دغه ارمان وي چې کاش موږ ته الله تعالی اولاد راکړی وی او پر ډېرو ډاکټرانو طبیبانو باندې ګرځېدلي وي، ډېر علاجونه یې کړي وي او ډېرې وظیفې یې کړي وي، پر ډېرو علماو ګرځېدلي تعویذان یې هم کړي وي، خو پر هغه سربیره هم بیا هغه کار نه وي کړی. الله تعالی جل جلاله له هغه نعمت څخه دی برخمن کړی نه وي. او د نړۍ پر غټو غټو ډاکټرانو هم دی ګرځېدلي وي، پر غټو علماو ګرځېدلي وي چې هغو تعویذان ورکړي وي، خو بیا هم دی له هغو ټولو څخه ناامیده سوی وي او الله تعالی هغه د نعمت هغه د زوی د اولاد نعمت په برخه باندې د ده په قسمت کې نه وي کړی. نو راځئ چې نن دې دغه یوه وظیفه هم وکړي چې ډېره کوچنۍ وظیفه ده. انشاءالله الله تعالی جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره ده ته اولاد ورکړي. الله تعالی یو داسې مهربانه ذات ده، یو چاته یې دونه اولاد ورکړی وي چې هغه یې ساتلی نشي او یو چاته بیا یو هم نه یې ورکړی، ځکه چې دا د الله تعالی فیصله ده، په دې کې څوک څه نشي ویلی چې ولې خدای پاک ماته اولاد نه راکوي، فلانکي ته یې ورکړی ده. په دې کې د الله تعالی جل جلاله یو خپل حکمت ده. الله تعالی جل جلاله پر هر څه باندې قادر ذات ده. زکریا علیه السلام چې د ډېر عمر و، ځکه چې د انسان په تقاضا کې د انسان په خصوصیت کې دا ګرځي چې کله انسان تر 40-50 کالو پورې ورسېږي بیا د انسان اولاد نه کېږي. خو زکریا علیه السلام تر 50 نه تر 80 کالو هم لوړ و، الله تعالی اولاد ورکړي. د ده په زړه کې ارمان و او الله تعالی ته دعاوې کولې چې الله کاش ماته د یو زوی راکړی وای. خو الله تعالی جل جلاله د ده دعاګانې قبولې کړي او ده ته یې زیری ورکړي په یحیی علیه السلام باندې چې زکریا موږ تا ته یو زوی درکوو، یو اولاد چې نوم به یحیی وي او دا به داسې سړی وي چې نبي به وي، سید به وي او له صالحینو خلکو څخه به وي، نیک به وي، ځکه چې نبیان ټول نیکان دي، موږ پر دوی باندې ایمان راوړی. نبیان له ګناه څخه پاک دي او جنتیان دي په دې دنیا باندې. نو زکریا علیه السلام هغه چې عمر یې هم تیر و، ځکه چې د چا چې عمر تیر وي د هغه امکان نشته چې هغه ته د الله تعالی زوی ورکړي، ځکه چې الله تعالی جل جلاله خو پر هر څه باندې قادره ده، خو د هغه زوی نه کېږي چې د چا عمر تیر وي، عمر ته رسېدلی وي، خو چې الله وغواړي بیا ضرور کېږي. الله تعالی جل جلاله هره فیصله کن په یکون کې کوي. نو ته هم باید نسې ناامیده. الله تعالی جل جلاله چې زکریا علیه السلام ته اولاد ورکړي، د اولاد په تحفه یې ونازوئ.
موږ تاسو ته هم راکوي ځکه چې هغه زموږ خالق د کوم چې د زکریا علیه السلام خالق و. حضرت عیسی علیه السلام چې د بیبي مریم زوی د بغیر لفلار څخه الله تعالی جل جلاله پیدا کړي. د حضرت عیسی علیه السلام فلار نسته ځکه چې دا خو یو دستور دی چې د کم چا فلار وي هغه سړی به پیدا کیږي. مثلا سی پلار یې مور یې نو هغه اولاد به له هغو څخه پیدا کیږي. خو حضرت الله تعالی جل جلاله یو داسې فیصله ده چې بغیر له فلار څخه هم زوی پیدا کوي لکه عیسی علیه السلام څخه له بیبي مریم رضی الله تعالی عنها څخه پیدا کړو. نو موږ تاسو هغه الله تعالی جل جلاله لرو کوم چې حضرت عیسی علیه السلام پیدا کړي پر هغه باندې عقیده ولري یقین ولري یقین ور باندې مضبوطه کړي ان شاء الله الله تعالی جل جلاله به تاسو هم دی اولاد په تحفه باندې ونازوي. راځي چې دوستان هغه وظیفه درخوایم تر دې مخکې زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو له نورو ملګرو سره ضرور شریک کړئ. هغه دا دوستانو له هر منځ وروسته چې تاسو فارغ یاست که سهار که مازدیګر که ماپښین لږ وروسته به قرآن کریم در واخلئ په اوداسه سره پر قبله شریفه به کښېنئ او څنګ ته به یو ګیلاس اوبه درته کېږدي. کله چې مې څنګ ته یو ګیلاس اوبه درته کېښولې په هغې کې به څه لږ غوندې بره واچوو. صحیح ده ډېره بره نه بس څه بره کې واچوئ چې څه اوبه خوږې شي. دا ګیلاس مې کېښوئ پر قبله باندې به کښېنئ اعوذ بالله بسم الله به ووایاست دغه صورت به دغه تورې به تلاوت کړي چې په د قرآن کریم په 3مه سپاره تلک الرسولو کې ده په سورت آل عمران کې دغه آیاتونه به پیدا کړي له دې ځای څخه د ګورې زه درته تلاوتوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هنالک دعا زکریا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. دغه کوچنی آیات ده چې تقریبا 2 آیاته به کېږي. دغه 2 آیاتونه له هر لمانځه وروسته ستاسو فارغه سواست 300 واره وایاست پر هغه اوبو باندې یې دم کړئ. له هغه وروسته دعا وکړئ چې یا الله کومه دعا چې زکریا علیه السلام د اولاد په باب باندې کړې وه زه هم هغه دعا غواړم اولاد درڅخه غواړم ماته اولاد راکړې که نارینه غواړي که زنانه غواړي. له هغه وروسته به هغه اوبو هغه سړی هم وچښي خاوند به هم وچښي د ده مېرمن به هم وچښي. دغه عمل د تقریبا فرلپسې 1 میاشت ضرور وکړي انشاءالله الله تعالی جل جلاله به د دې آیاتو په برکت سره دته اولاد ورکړي ځکه چې زکریا علیه السلام هم دعا وکړله او الله تعالی جل جلاله ته وویل ته چې دعا قبلونکی یې. نو بیا وروسته چې کله د دعا الله قبوله کړه دی په محراب کې ولاړ او د ملایکې په واسطه باندې الله تعالی جل جلاله پر ده باندې زیری وکړي چې په محراب کې دل منظور کوئ نو الله تعالی جل جلاله پر ده باندې زیری وکړي په یحیی علیه السلام باندې چې ستا دعا الله قبوله کړه تا ته الله تعالی جل جلاله نارینه اولاد درکوي چې نوم به یحیی وي. نو دوستانو دغه عمل 1 میاشت تقریبا وکړي الله تعالی جل جلاله مهربانه ده لکه څنګه چې زکریا علیه السلام ته اولاد ورکوي تاسو ته به هم ضرور درکوي. خو کوم دعا چیرې نه وزده د اولاد په باب کې ډېرې دعاګانې چې څنګه دعا وکړو بس دغه یو دعا وکړئ دا ډېره اسانه ده چې یا الله زکریا علیه السلام چې د اولاد په باب کې کومه دعا غوښتې وه زه هم هغه دعا غواړم یا الله د اولاد په باب باندې ما ته هم هغه اولاد راکړې لکه څنګه چې زکریا علیه السلام ته اولاد ورکړی و او ته چې خالق ذات یې پر هر څه باندې قدرت لري نو الله تعالی جل جلاله به تاسو هم د اولاد له تحفې څخه برخمن کړي. السلام علیکم پر خدای مسپارم.